استاد په سکول کې یو ماشوم را پاسه ویلي بچي پلار دې څه کار کوي. ماشوم سړی په غري ونیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل، سترګې یې ټیټې کړې او روښانې ویل استاد یې په دماکه کې مړ دی. یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې دي، تکې ځمکې داسې جذب کړې لکه چینده چې میږی راکاږي. بیا یې کیسه ورته څه داسې وکړه، استاد جي زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لر کم، په دې بسته کې د پالشو ډبې، زړه کپړه او یو زوړ برش کېدم. مور ته مې وایم بیبي ښار ته لاړم، مور مې څه ډېر په غري ونیولي انداز وایي بچیه زه الله دې مل شه. د دغې ښار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوره کم، سره د برش او د پالشه کینم. بیا د دې ښار دغې ړندو خلکو لا د پیزارونو صفایي کومه. استاد ړانده مې ورته ځکه ووې ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي، په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي، په دې بکسه کې خو رنګونه خوند کوي. خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورمه، خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته. خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورمه، خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته. دلته د زړه خاوندان بالکل نشته، دلته په چا کې ایمان بالکل نشته. اوس ماشوم قیصه لا ختمه کړې نه وه چې د چوټۍ ټالۍ ووهله، خاموشي ورسره ماته شوله. ماشوم په مخ دواړه لاسونه راښکل، خپلې اوښکې یې پرې وچې کړلې. خو په تلو تلو کې استاد جي ته وې بې ادبي ما په منیر وایي چې د لوږې مرمه نه نو سوال د چا نه سله وکم، رزق هغه راکي نشه ورپسې خپله وکم.